خوشخبری د هغه کسانو لپاره چې د چا کار نه وي، بلکې هغه کسانو لپاره هم چې څوک په 8-10,000 روپۍ باندې کارخانه کې نوکر وي او غونډه ورځ تیروي. د هغوی کسانو لپاره موږ یو آنلاین بزنس راوړی دی چې ډېرې اسانې طریقې سره تاسو د هغې نه ارنینګ کولی شئ. دا ویډیو لازمي راسره وګورئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. تاسو ته چې په دا سیټ کې کوم تصویر ښکاري دا د یو آنلاین بیس تصویر دی چې د هغې نوم دی UBL پاکستان. تاسو په دې کې خپل اکاونټ به جوړوئ. تاسو په دې کې 850 روپۍ باندې خپل اکاونټ چې کوم دی جوړولی شئ. تاسو چې دې کې کله اکاونټ جوړ کړو نو تاسو به بیا ځان پسې کسان انوایټ کوئ. څومره کسان؟ ډېر ملګري به دا وایي چې زه به ځان پسې کسان څنګه ایډ کوم. نو تاسو په دې کې 2 کسه ځان پسې ایډ کوئ. د 2 کسانو نه زیات تاسو په دې کې ځان پسې نشئ ایډ کولی. نو بیا چې کوم کسان تاسو ایډ کوئ ځان پسې، نو دا به د هغه کسانو پسې تاسو ایډ کوئ چې کوم تاسو پسې جویننګ کړی. تاسو به ځان پسې 2 کسه انوایټ کوئ، یو لیفټ ته یو رایټ ته. بیا چې تاسو نور کسان ایډ کوئ نو تاسو به د 2 کسانو پسې انوایټ کوئ چې کوم کسان تاسو لیفټ ته انوایټ کړي وي او رایټ ته چې کوم دی انوایټ کړي وي، نو تاسو به هغې پسې بیا نور کسان انوایټ کوئ. ډېر ملګري به دا وایي چې زه ځان پسې کسان نشم انوایټ کولی. نه، خو زه چې په ویډیو ذریعې سره کوم کسان راولم نو هغه به بیا زه تاسو پسې جوین کوم، یعنې تاسو پسې به ایډ کوم، ځکه چې ما پسې خو د 2 کسانو نه زیات کسان چې کوم دی دا نه لګي. بله دا ملګرو چې ډېر ملګري دا وایي چې دا دوکه ده. نه، چې ما جوین کړو نو زه پښتنو ته داسې شی نه راوړم چې په هغې کې دوکه وي. ډېرو کمپنو به تاسو سره دوکه کړې وي، خو دا کمپني چې کوم دی دا د پاکستان خپله کمپني ده، په دې کې دوکه چې کوم دی نشته دی. خو بله دا ملګرو چې تاسو ته ښه پته چې زه په پیج باندې داسې کس راولم، یعنې داسې دوکې راولم چې کومو خلکو سره دوکې شي او هغه تاسو ته زه په نښه کومه کومو کمپنیانو چا سره دوکې کړي نو هغه زه هم په دې سکرین باندې راولم او تاسو ته ږدم چې دا کسان دوکې کوي. که چېرې دغه UBL کې دوکه وای نو ما هم دا هم تاسو ته په سکرین باندې راولم چې UBL مه کوئ، په دې کې دوکه ده. زموږ د واتساپ نمبر به تاسو ته ښکاري، په دې باندې موږ سره ضرور رابطه وکړئ. نو انشاءالله موږ به تاسو ته مکمل طریقه هر څه اکاونټ هر څه به درله موږ جوړ کړو چې تاسو کله ځان پسې ایډ کړئ. یو کس چې کله تاسو ځان پسې کس ایډ کړئ نو بیا به هغه کس ځان پسې 2 کسه انوایټ کوي. لکه پیله کې چې تا کله دا جوین کړو نو ته ځان پسې 2 کسه ایډ کړي، یو لیفټ ته او بل رایټ ته. نو بیا چې هغوی پسې هغه کس ځان پسې 2 کسان ایډ کړي، یو لیفټ ته یو رایټ ته. نو داسې به دا جاري وي. نو داسې تاسو هم مهرباني وکړئ ځان پسې کسان لګوئ او دغه کاروبار نه چې کوم دی فایده واخلئ او د دې موبایل نه چې کوم دی فایده واخلئ. یو کس موبایل واخلي په 1 لک 1.5 لک روپۍ باندې هغه کس موبایل واخلي، نو دا د دې لپاره نه وي چې تاسو پرې ویډیو وګورئ، نه د دې لپاره وي چې تاسو ټیک ټاک پرې وکړئ. دا د دې لپاره وي چې تاسو د دې نه فایده واخلئ او بلکې آنلاین بزنس پرې وکړئ او د دې نه تاسو پیسې وګټئ. نو ډېر ملګري د کاروبار چا نه وي نو هغوی دپاره مو دا بزنس راوړی دی. که چېرې دوکه وه پکې زه هم تاسو ته وایم چې ټول اول به زه تاسو ته په دې پیج باندې ویډیو جوړوم چې یاره په دې کې دوکه ده او دا مه کوئ. نو پلیز هغه کسان دی ضرور رابطه وکړي چې د چا کار نه وي، هغه کسان هم چې د چا په کارخانه کې په 10,000 روپۍ باندې نوکر وي. نو ضرور رابطه وکړئ. دا زموږ د واتساپ نمبر دی چې هر چېرته هم الله خوشحاله آباد لره. نو راکړئ مال اجازت.